بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صدق الله مولانا العظيم. سورة روم دا مو شروع کړه ده او دا آیتونه د ما قبل سره تړلي دي. دیو جنا ابل رزم چې کوم څه خبرې کړې څه د هغې اعاده کوم. سوره روم ته نو ما د روم ملاو دو دې وجې نه چې د روم لفظ پکې ذکر شوی ده او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پیدایش په وخت کې د دوا غټ سلطنتونه وو، یو روم او یو فارس. روم دا د عیسیانو قبضه کې او فارس چې دا د مجوسو په قبضه کې و. مجوس د اور چې کوم عبادت کوونکي هغې ته ویلی شي. نو د 602 عیسوي نه تر د 615 عیسوي رسې دوی کې جنګونه تلل، حمله سره کېدلې خو فیصله کن جنگ پکې نه کېده. نبی علیه الصلاۃ والسلام پیدایش چې دا په 570 عیسوي کې شو، نبوت وی ته په 610 عیسوي کې ملاو. او دا هم زده کو چې مسلمان چې د دغه همدرد ملک چې د دوی حمایت وای سره همدردی وای سره دا د رومیونو سره وا، عیسایونو سره وا. ځکه چې په هغه وخت کې عیسایون د اهل کتابو نو سنه سید مسلمانو سره مناسبت وو او هر چې د مکی مشرکین وو نو د دغه حمایت او همدردی دا د فارس سره وا. بیا د نبوت پنځم کولو چې دغه فارس په روم باندې حمله وکړه، د فلسطین وغیره دا علاقې چې دا په د شام دا د دغه عیسایانو په قبضه کې وي. نو چې کله فارس حمله ور باندې وکړله روم ته زبردست شکست ورکړ. 90,000 کسان دا وینه قتل کړل. د دوی کومې وړې وړې ګرجې وې دا منهدمې کړې. بیت المقدس دا قبضه کړ. په دې باندې مسلمان ډېر خفه شول، نبی اسلام په خفه شو او هر چې کفار مکه او دې خوشی کولې چې د موږ کوم حمایتي ملک او هغې د مسلمانو حمایتي ملک ته شکست ورکړ. نو لکه څرنګه چې دغه شکست ورکړ دوی ته دغه رنګې به موږ هم مسلمان بالکل د بیخ نه ختم کوو. چې بیا په دې باندې دا آیت نازل شو، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. الله فرمایي چې روم چې دا مغلوب شو، خو لیکن د دغه مغلوبه کېدلو نه بعد ان قریب په څو کاله کې به دوی ته بیا غلبه حاصله شي. خو داسې مغلوبه شو چې د انساني عقل دی دا نه منله چې بیا به دا په شیر چک شوي وي. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دا آیتونه اورویدل زده کړل لوړه بزور ته او دا آیتونه تلاوت کړل. کفار روغ په کفار کې ابی بن خلف چې د بدر په جنگ کې بیا مردود شو او ډیر د اسلام او د مسلمانانو د نبی اسلام لوی دشمن وو. په بلال رضی الله عنه چې ظلمونه کول نو دوی ته وایي چې دا ته څه یې روم به بیا غلبه حاصلوي. ابوبکر رضی الله عنه چې د موږ قرآن دی قرآن درویغ نه یي وی چای کله نشي حاصلوي کني شرط سره لګو. په هغه وخت کې شرط یا حرام شو نو اوس شرط چې دغه حرام نه چې د دوی جانبونو نه. نو
وی چې څومره شرط لګوي چې لاس وشونه مو سره ولګول ټیم یې پکې وکړو یا یو کوله یا څوک درې کوله نبی علیه السلام ته ابوبکر رضی الله عنه چې مو خدایت داسې تلاوت کو او بیار سره شرط ولګاو علیه السلام چې څومره کوله دې سره وکړل وی چې دومره وی چې ناوی چې په ټیم کې خطو شوی لږ پکې وی چې مدت زیات کا نو بیا ابوبکر رضی الله عنه روغه او دا هم زده کو چې قرآن کې راغلي دي چې دوی ته بیا غلبه حاصله شي رومیونو ته فی بدع سنین په 100 کوله کې د بدعون لفظ اطلاق د 3 نه تر د 10 پورې کیږي نو ابوبکر رضی الله عنه ته وی چې بیا زرو شرط مسراغا ده او خبره مې هغه چې روم ته غلبه حاصلېږي او هغه کوم مدت په چې سره کړه دی کې لږ وسعت وغوړم وی چې غوړه چې څومره غوړې وی چې کم از کم انا کولا په دې کې به دوی ته غلبه حاصلېږي وی چې سید انا کولا شول کپا انا کولا کې وی تحصیل نه شو نو شونه بلا سر کای وی چې لاس نه وی چې سلب سره ولګو سلم ولګول که غلبه حاصل شوله نو سلو شونه به زه در کوم او که غلبه وی تحصیل نه شوه روم ونه ګټله نو سلو شونه به تر کای وی سیدو نو بیا هجرت وشو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د هجرت دویم کول و چې په کوم ریز باندې جنگ بدر وشو نو په هغه ریز چې جنگ بدر کې مسلمانو ته فتح حاصل شو او کفار چې دا شکست خورده شل مسلمانو خوشی منو کوله آلته کې د روم او د فارس بیا جګړه سره وشو جنگ سره وشو او په هغه ریز باندې روم ته بیا فتح حاصل شوله او فارس چې دغه شکست وخوړه نو بیا دغه اطلاع چې کله روغله او بیا دا جنگ بدر کې دا مردود شو او بکر رضی الله تعالی عنہ د یو بیا زمانه ته ورغل او دا خبر یې ورکړي چې روم چې دا غالب شک نه وي چې آو نو چې د توسي د پلور سره مو دا شرط لګول او سل وشونه مو سره چې بالکل مش په دې گواهی مش ته پاته دو نو هغه سل وشونه روکوي نو هغه زمانه د پلور د امړې نه بعد شرط یې لګول حالانکه مسلمان څومره سره لريو او اداوی سره پورا کسل وشونه ور کړل او بکر رضی الله یو خمزون ته پرنټول یې صدقه کړل اوس مشته په یو سبق چې کافر د خپل واده دم رټینګ چې د پلور د مرګ نه بعد کافر د پلور یې او حالانکه مسلمان او کافر سره شد دشمن دي او په پلور یې قرضادو واداوی سره کړیو چې دغه واده پکې دروازې نشي وانس چې دا وشونه نن موږ چې ځون ته مسلمان یو شمو یقین وي چې ورور مو دا یا پلور مو دا چا نه قرضا کړی دوی چا نه مزکه نیول یې دوی چا نه پټای نیول چا نه کور نیول فقیر لا کړه بي شپ پیژو لیکن بیا هم هغه حق خپل صاحب حق ته نه حواله کوو زه پوهه چې د مو پلور باندې دا حق ته د فلونکی دا پوچار و چې د پوچار دا چې د غي غوړه د خلوص کدا وي ته ادا کوم ای قبر نه خرو پوندي اخرت نه خرو پون قرض دور ته ودرېږي چې تو په عزیز باندې او پر رشتہ دار باندې مې دغه دومره قرضا وا پوچار د چې دغه ادا کوم جو مرګره وي چې پوچا مې قرضا و نو مړ شو زمانه ته ویرغله ویچر ته چې ویل دي په کوله چې ورسا مړه قبر ته ورشه دی غنه په غیزو کې غوړه دا د بش په د علاقہ کې دا خبره کو دا ویني ټول نوسته سره داسې د کسان پکې نو په ډېر خلکو قرضې نه ور کوي د روپۍ به د مو عزت باندې حساب کیږي الله پاک خپل حق چې دا غا مفکای د بندا حق چې دا یو لرو دا نه مفکای بهرحال الله فرمایي چې وعد الله دی الله پاک دا وعده چې الله بو د رومیونو ته غلبا ور کوي په فارس باندې لا يخلف الله وعده الله پاک مخالفت نه کوي د خپل وعده ولکن اکثر الناس لا يعلم لیکن اکثر د خلق دا نه پیږي يعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا نو خلق پس پیږي الله فرمای دوی پیږي په ظاهر دی ژوندون دنیا ولا دنیاوی کوم ظاهری پیدای بس پیږي چې جوب دکوا وهم عن الاخرته هم غافلون د اخرت نه غافل دي چې په اخرت کې ما حساب او کتاب شته د خوارزي دنیا د ظالمه دایمي زندگی دی هغه دو که کامیاب شوی مزه ویا او که ناکام شولې نو بیا غضبونه د زغمل نه دي چې کچور چیرته د نبی علی السلام فرمایي چې قبر عذاب چاته شروع شي نو اژدها په مسلط شي او هغه اژدها یو ټاک چې ویر کې شپتلاس غازای لسونه په مزکه نه کی او که یو پشکای د دنیا تر وخت د ترمذی شریف روایت ته چې تر د قیامت پر بیا په دغه دنیا په مزکه باندې شینکای بوټه زرغون نشي او دغه نه الله چې فهم من الاخرت غافلون دوی د اخرت نه غافل دي اولم يتفکروا فی انفسهم دوی سوچونه نه کوي فکرونه نه کوي په خپل ځونونو کې ما خلق الله السماوات والارض
ندي پیدا کړی الله پاک د اسمنونه او ځمکې وما بینهما نه په منځ دغه کې الا بالحق مگر د اظهار د حق ته پورا واجل مسمى او د نیټې مقرر پر چې ونټه دا مقرر دو قیامت دا بخمخار درومي دا ځکه اسمنونه دا به ختم کیږي وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون او بشک اکثر د خلق بلقاء ربهم د ملاقات د خپل رب چې د قیامت ریز دو لکافرون خامخ دوی کفر کوونکي دوی په ایمان نه لري واخر دعوانا الحمدلله